سر لومبی تاسو په دې خبره وکړئ چې ټپه وایسته د ټپې تعریف موږ څه کولی شو؟ دا داسې ده چې عبدالعلیم اثر افغاني په خپل کتاب پښتو ادب کې د ټپې څلور نومونه ښودلي دي. ښه جي. یوه ټپه ده، یوه لنډۍ ده، یوه ټکی ده، یوه مصره ده. جي. د ټپې په باره کې هغه دوه رایې راوړي دي. یو دا چې دا په تیزه باندې ویلی کېږي، اواز ټپوي. دویم دا چې د دې سره غوږ باندې لاس ایښودلی کېږي. دریم دا چې دا د ټاپې یعنې د مهر د لګولو یو حیثیت او دغه لري. بل هغه مصره یاده کړې ده، نو مصرې هم هغه دوه معنی کړي دي. یو دا چې د مصرۍ تورې چې دا غوڅول کوي او دغسې دا هم په جذباتو او احساساتو ښکلی اظهار دی. دویم دا چې دې ته مصره د دې د خاطره ویلی شوې ده چې د مصرۍ توره چې څنګه غوڅول کوي دا هغه شان غوڅول کوي. او دویم دا چې دا مکمل شعر نه دی، یعنې دا دوه بیتونه خو دي، خو یو لنډ یو اوږد دي، نو هغه په یوه مصره باندې شمار کړي دي چې دا یوه مصره. بل هغه لنډۍ ورته ویلې ده، نو لنډۍ هم په دغه معنا کې هغه راغستې ده چې دا لنډه ده. دویم په دې معنا کې اغستې ده چې لنډۍ موږ سره یو مار دی چې هغه د چیچل او زهر یې تیز دي، ځکه لنډۍ ده. ټکی بیا هغه د دې معنا کې راغستې ده چې په باجوړ او کونړ کې دې ته ټکی ویلی کېږي او ټکی باندې د ټک خبره، د کار خبره. نو ټپه لنډه ده او ډېره د کار خبره او پوره مضمون پکې رانغښتلی کېږي، یعنې د نظم یو ښایسته قسم دی. ویلی کېږي روایت دا دی چې دا ډېره پخوانۍ ده او د هغه زمانو ده چې موږ یې په فولکلور کې شمارلی شو، چې نه یې زمانه معلومه ده نه یې لیکوال معلوم دی. سینه په سینه دا د زرګونو کلونو نه را روانه ده. او جیمز این وټسن چې کله خپل کتاب ولیکو سپوږمۍ کړنګ وه راخېږه، نو زموږ دپاره خو مستشرقین بیا امامان دي چې هغې د خولې نه وتلې وه، نو ټولو خلکو هم د دې تایید وکړو او ټپه یې بیا په زمانو کې وویشله. مثال داور خان داور صاحب دا خبره کوي، داور خان داود صاحب هغه پکې دا ټک کړی دی چې د مازدیګر زړي انوره ته لا ولاړې په ما پرېوتل ګردونه. دا د هغه زمانې خبره کېږي چې کله زرتوش دلته کې خپل مذهبي تبلیغات کول او نور ته احترام کاوه. بیا یوه ټپه دغسې هم شته چې یار مې هندو زه مسلمان یم، د یار دپاره درمسال جارو کومه. دا هغه زمانه ده چې لا پښتانه ټول په ټوله نه دي مسلمانان شوي. او بیا د محمود غزنوي په یو په زرمه عیسوي کال کې چې کله د خالو لښکرې دغه کېږي که نه هغه چې که د خالو لښکرې راغلې زه به خپل یار ته په ګومل ته د خپل یار مخې له ځمه. نو دغسې بیا په کال 1995 کې چې پیرنګی چترال ته روان شو، د یوه ټپه شوې ده چې چېرته لندن چېرته چترال دی، چېرته چترال چېرته لندن دی، بېننګي زور شوه پیرنګی چترال لذي. مطلب دا چې داسې د تاریخ په حواله باندې مو ویشلی شوې، یا په دې حواله مو ویشلی شوې چې د موضوعاتو په حواله باندې چې دا پکې روماني دي، دا پکې مثال لکه اقتصاد سره تعلق دی، دا د پښتنو د ثقافت سره دی، بیا دا د جومات سره دی، دا د اجرې سره دی، بیا په دې حواله باندې هم ویشلی شوي دي چې دا د زیاتره د زنانو د خولې نه راوتلي صنف دی. او دا ځکه چې په دې کې تخلص نشته، چې کله تخلص نشته زموږ زنانه به زیاتره په پرده کې پاتې کېدلي، نو نوم یې هم په پرده کې پاتې شوی. د دې خاطره دا مثال لکه د دې کې تخلص نشته او دا د زنانو پیداوار رالو. د دې سره چې دا ټپه نه یوازې دا چې دا ځانګړې توګه باندې ویله شوې ده، بلکې دا د سندرې برخه هم پاتې شوې ده، دا د مصریز برخه. او په ننني وخت کې خو د دې نه ډېر لویه ګټه واخیستی شوه چې دا اوس دا نوې سندره چې معرفي شوې ده چې درې څلور کړۍ ویلی کېږي، ټپیزه ورته وایي، په هغې کې د ډېره زیاته ګټه واخیستی شوه، یو نوی صنف موږ ته معرفي شو. په دې خاطر زه دا فکر کوم چې که پښتو ټپه د پښتو نه وویستلی شي نو زموږ به ډېر لوی ادب چې دی هغه نیمګړی او تشباڼی پاتې شي. خو دا خبره چې اوس سره څوک کوي چې دا ډېره لرغونې ده، دا د فولکلور برخه ده، زه ورسره په ډېر احترام باندې لږ اختلاف کوم او هغه زه په دوو بنیادونو باندې کوم. یو دا چې زموږ څومره کلاسیکي ادب چې زموږ مخې ته راغلی دی په هغې کې د ټپې ذکر نشته، چا د استعارې او تشبیه او د دې په معنا کې هم نه دی اغوستی. دویم دا چې زما د کلاسیک شاعران چې هغې
زیاتره اسنابو باندې کار کړی دی د ټپې په باره کې د هغې نوم اخیستی دی نه لیکلی ده زمونږ سره کم دغسې بل سند زمونږ سره نشته چې دا څیز پخوانی دی یوه خبره چې دا بیا وي چې دا پخوا ده نو آیا پخوانۍ ژبه چې مثال زما سره د امیر کروړ ژبه ده د هغې د لوستلو دپاره زه ډکشنري پکاروم د هغې نه وړاندې مثال د لویک لویانو چې کوم شعر دی چې په ژمي غزنه خخیر لویک لویانو بیله لویه د هغې دویمه کړۍ د اوسه پورې ژبپوهانو راونه سپړده چې معنی یې څه ده زمونږ سره چې مثال د ډبرلیک باندې پروت دی د دارایو شو او موږ ته حبیبي صاحب راښکاره کړی دی په هغې کې 3 کړۍ دي چې نه زور کړون یم نه پلان کې مو نه ډینګ آیا دغه ژبه د ټپې ژبه ده که دا ټپه په دغه انداز کې ویلی شوي او بیا خو ډېره ښه ده خو که دا ټپه دغسې اسانه وي داسې فصیح وي چې زما نالوستي کسان زما ماشومان زما زمیندار او زما عالمان په ټول یو شان پوهېږي نو دا د امیر کروړ د زمانې څنګه شوه اوس په دې کې یو دلیل دا کېږي چې په دې کې لکه څنګه چې ما دغه په حواله تاریخ په حواله خبرې وکړې زه پکې دا خبره کوم چې دا د بدي یو اړخ دی چې هغې ته موږ تلمې وایو چې مثال لکه زاړه واقعات اشارې پکې نو آیا یو سړي په دې وخت کې نعت شریف ولیکو نو دی د رسول الله اسلام د زمانې یا یو سړي د الله تعالی حمد بیان کړو نو دا د رسول الله اسلام د نور سره یو ځای پیدا شوی دی خو په دې وخت کې چا د خالو ذکر کړی دی په دې وخت کې د پیرنګي ذکر شوی دی په دې وخت کې به مثال یو بل ذکر به شوی د سوما د ګل سپوږمۍ کړنګ و هراخېجه دا خلک په دغه کې راوړي دي په دلیل کې چې یاره دا د هغه وخت زمانه د کوم چې دوی د وید نه هغه دغه راغلي که نه دغې حوالې سره تاسو خبره وکړئ چې دوی خو دا خبره په دې کې کېږي د دې د زړښت د دې د زوړوالي په دلیل کې دوی یو دغه دا ټپه راوړي چې د خالو دا ټپه تاسو چې څنګه ذکر وکړو بله دا راوړي چې سپوږمۍ کړنګ و هراخېجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ربینه نو که تاسو د دې ټپې په تاریخ باندې لږه رڼا واچوئ دا ټپه لږه راوسپړئ نو سر ډېره به اسانه شي دا خبره هم جین انورسن کړې د خپل کتاب هم په دې نامه باندې نومولی دی چې سپوږمۍ کړنګ و هراخېجه او دا د هغه زمانې ده چې کله پښتانه په سنټرال ایشیا کې یاره د بلخ نه چار چاپېره په دغه ځایونو کې دوی اوسېدل نو دوی به د شپې یو خاص ګلو چې د هغې لو به یې کوو هغه به بیا هلکانو جنکو شریک کوو دا به بیا وچولو د هغې نه بیا رس ویسته نننۍ چې موږ ټنډایي یا سیشې چې موږ جوړو دغه یو خماري مشروبات به دې جوړول خو زه د دې خبرې سره لږ اختلاف کوم یو اختلاف خو سره دا کوم چې دا کومه ټپه چې دا په یوسفزۍ لهجه کې ده او دغه وخت کې چې دا څومره پښتانو دوی په یوسفزۍ لهجه کې خبرې کولې دویمه دا خبره ده چې پښتنو د خپل شوملې خو پرې نه ښودې پښتنو خو خپل نور روایت نه دي پرېښي دا د ټنډۍ دا قسم چې د سومانه وتله دغه ټنډۍ پښتنو ولې پرېښې ده پښتانه که د نشو نه خلاف دي نو نسوار نه خلاف نه دي چرس خوشکي نور بلا خوري نو دا یې ولې پرېښودې ده دا نن ولې نشته دویم دا بوټی کوم ځای ولاړ دی سوال دا دی چې دا په څومره مقدار کې دا کېده چې د دې خلکو لو کوو نو آیا دا اوس زموږ په دې سیمه باندې دا بوټی نشته او کشتي نو ډېر نایابه ولې دی د دې خاطر زه دا فکر کوم چې هغه د لفظونو د جوړښت نه دا انګېرنه کړې ده جن الور څه تغه خبر نه کوم هغه انګېرنه به کړي خو دا انګېرنه په پټلو دلایلو باندې ولاړه نه ده او زموږ سره هېڅ داسې ثبوت نشته چې پښتو ټپه دومره پخوانۍ ده زه دا یو خبره ورته کوم زه ځای په ځای باندې کوم چې د علي خان بابا چې کله زموږ کلاسیکي دوره ختمیږي د علي خان نه نیولی بیا وروسته د استاد راحت داخلي او د ملا نعمت الله پورې دا منځ چې دی دا زموږ د شعر او ادب دپاره خالي پاتې شوی دی زموږ سره نوموړی لیکوال شاعر او څوک نه دی پیدا شوی دا تشه چې پاتې شوې ده دې ته ما نوم ورکړی ده د بې څوکۍ دور د پښتو د بې څوکۍ دور په دې بې څوکۍ دور کې چې موږ لوی عالمان او فاضلان نه دي پیدا کړي ولسي چې کوم شاعرانو ولسي چې بیا کوم سندرغاړي چا چې اجرې بیټکونه زموږ تاوده ساتل هغو داسې چې د معرفي کړی دی او دا په عام ولس کې مقبوله شوی دی او دا زیات شوی دی ځکه او خلک وایي چې دا سینه په سینه راغلي دي زموږ سره د تورسم کتاب موجود دی ما دا خبره کوله په قلمي نسخې په شکل کې خدای خدمتګار دی او ډاکټر صاحب زبیر اسد هغه راسپړدلی دی او په هغه دغه کړی دی تدوین کړی دی او کتاب پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی ما ورته په هغې کې هم د خپله رایې ورکړې ده چې
چې تورسم هغه دا لیکي خپلې باقاعده ټپې لیکي 14 15 شل بیا ورسره په اخري ټاپه کې خپل نوم او تخلص پکې بیانوي او باقاعده په خپل دیوان کې هغې له جدا برخه ورکوي. اوس دغه ما وایي چې ټاپه په خپل ځای جدا مضمون دی. د تورسم یوه ټاپه راغستی شوې ویلی شوې ده نو په هره ټاپه کې خو تخلص نشته که نه چې موږ په تورسم ور واچوو. البته چې د تورسم کتاب ولوستلی چې نو پته به راشي مخې ته چې تورسم په خپله څومره لیکلي. دغسې دا مختلفو شاعرانو ولسي شاعرانو لیکلي دي او له دې د پخوانیتوب موږ سره استفاده. ډاکټر صاحب د پخوانیتوب په حواله چې دا خبره کېږي عامه چې یاره د دې دا کوم هیئت دی نو دا چې د ویدونو نه راخیستلی شوی دی که نه جي نو دغې حوالې سره تاسو څه وایي؟ زه دا خبره کومه چې موږ چې په کومه سیمه پراته یو زه خو اول له دې خبرې سره هم اختلاف کوم چې پښتانه آریان دي. پښتانه په داسې ځای باندې پراته دي چې په دې کې هر توکم پروت دی، یعنی د هر نسل په دې کې څه نه څه ګډون پکې پروت دی. نو یعنی موږ سل په سلو کې اریایان نه یو، خو دغه ویدونه چې لیکلی شوي دي دا یقینا اریایانو لیکلي دي. ځکه چې مهابهارت چې کوم دغه قبیلې ښکته هجرتونه کوي نو دا لیکلی کېږي چې کله زموږ ټاټوبی یو دی کله زموږ ځای یو دی نو زموږ به په یو بل په ادبیاتو باندې د یو بل په نظریاتو باندې زموږ د یو بل په تهذیب او په ثقافت باندې به ډېر لوی اثر خامخا غورځېږي. نن چې موږ وایو کارغه اواز کړی دی او میلمه را روان دی دا خو زما فولکلور نه دی صاحبه، زما توهم نه دی، دا خو ما د هندو متن اخیستی. مثال دلته کې موږ په اور کې مثال لاړې توکل یا په اور کې په ایرو کې او په نغري کې خپې ښودل موږ ګناه ګڼو، ناکاره کار ګڼو. دا خو د زرتوش هدایت دي. ضروري خو نه ده چې ما د زرتوش مذهب دغه کړی، د زرتوش مذهب دلته کې او د هغې اثرات په ما باندې. نو که زما ټپه د وید سره برابر کېږي د دې مطلب دا نه دی چې ما د وید نه دا څیز اخیستی دی یا دا د وید د زمانې ده، بلکې موږ د یو بل د ادبیاتو نه تاثیرات اخیستي دي. زما قصیده خو هم پښتنه نه ده، زما غزل خو هم پښتون نه دی، دا خو د قصیدې نه سر غوڅ شوی دی او دا خو قصیده خو د عربي زما هایکو خو زما نه ده، ما د جاپان نه اخیستې ده. د دې خو دا مطلب نه دی چې زه د جاپان نه ادبیاتو سره زما تعلق دی. نو دغسې که د وید سره د دې څه نه څه سمون شته نو دغه سمون بیا به موږ داسې هم ویلی شو چې د آزاد نظم د ټپې نه اخیستلی شوی ځکه چې هغه د آزاد نظم هیئت په ټپه کې هم موجود دی. ډاکټر صاحب بله زه تاسو نه اخري پوښتنه دا لرم چې په دې د ټپې د قدامت حوالې سره کومو لیکونکو لیکونه کړي دي لیکلي کړي دي نو ظاهره خبره چې هغه د پښتو ژبې ډېر لوی لوی نومونه دي. څنګه د ځینو نومونه تاسو د ځینو ذکر دلته هم کو نو دغه لوی لیکونکي چې دوی چې د ادب تخلیق کړی نو څه د غرض لاندې دی بې غرض هغې نه دي کړي نو هغوی چې دغه ټپه زړه ثابتول غوښتل د دې په شا باندې ستاسو په خیال د هغوی څه غرض و؟ زیاتره زموږ داسې شوي ده چې په خصوصا په افغانستان کې هلته کې د پارسي او د پښتو سیالي روانه ده. که دغه دواړه علمي ژبې پارسي خو ډېرې زیاتې علمي ژبې نو کوشش دا شوی دی چې پارسي وښودلی شي چې دا ډېره پخوانۍ ده، ډېره زیاته فرهنګي ده، ډېره زیاته شتمنه ده. پښتنو کې دا احساس پیدا شوی دی چې خپله ژبه لږه زیاته زاړه ثابته کړي او په فرهنګ ډکه ثابته کړي. د پټې خزانې شاته هم وایي چې یو محرک دغه کېدی شي. نو دا ټپه هم په دغه معنا کې یا په دغه غرض دپاره د لرغونتوب د دې دعوه شوې ده. خو زه په دې د هغې د خپلو لیکوالانو د خپلو پوهانو په بدنیتۍ نه راوړو، په نیکنیتۍ کړې ده او شاید چې هغې هم دغسې ګڼلي د هغې سره دغه کوم دلیلونه دي. خو زما په نظر باندې د دغه دلیلونو سره زه لکه ډېر اتفاق نه کوم. ډاکټر صاحب دغه زیرو که موږ داسې ووایو نو زموږ قومي کوم مصلحت دی نو هغې ته به څه نقصان ونه رسي؟ داسې دی چې زه فکر دا کوم چې د یو خبرې سر ایښودل ګران دي. د ټولو نه قیمتي څیز آیډیا ده. زموږ دغه پوهانو شاټپونه زه کوم او ډېره زیاته ستاینه کوم چې سر یې خو د خبرې ایښودی دی. نن ستاسو وار دی، تاسو به پرې راځئ، کار به پرې کوئ، تاسو به رڼاوي ته راولئ او حقایق به مخې ته راوړئ. هغې موږ ته چې دا بنیاد ایښودی دی نو په دې باندې موږ هغو ته او لکه ستاسو په خیال په دې که موږ چېرته ټپه اوس جدید وګڼو د جدید وخت پیداوار نو زموږ څه قومي مصلحت یا دې ته څه نقصان ترې نه رسي؟ زما په خیال باندې
هغه پیغمبر علیه السلام حدیث هم دی چې دروغ سړی غر کوي رښتیا د خلاصي لاره ده داسې ده که موږ د دروغو نه خلاص شو دا خبره موږ رښتیا وګڼو چې دا نوی څیز دی خو پښتنو دومره خپل کړی دی دومره خوږ کړی دی چې زما د ادب نه بیلیدونکی توکی دی جوړ کړی دی دا زما دپاره لوی احساس دی ځکه چې نن زه څه یم هغې باندې به زه فخر کوم زما نیکه هندوستان والی دی احمد شاه ابدالي او شیرشاه سوري دا زما دپاره د افتخار خبره نه ده نو نن پکار دی چې موږ خپل ادب په داسې طریقه باندې بېرته په هغې نظرثاني وکړو ویې ګورو چې کوم زموږ د غلطیانې شوي دي سهون شوي دي که ارادتن شوي دي د سمولو کوشش وکړو او رښتیا ورته غاړه ډاکټر صاحب ډېر اورېدونکي چې دي زمونږ هغه د پښتو ژبې او ادب سره تعلق ساتي هغوی به ستاسو دغه ټولې خبرې اورېدلې وي ښکاره خبره دا ده چې هغوی همدغه د ستاسو د نیکنیتۍ نه یا د هره وجه ده خو هغوی دغه پښتو ژبه دغه مختلف اصناف چې دي ډېر زاړه ګڼي او هغوی د دغې د پښتو د ډېرې مینې د وجې نه نو د ډېرې مینې د وجې نه یو څیز ته چې دی هغه د هغې تحقیق نه کول او هغه زوړ ګڼل او بیا د رښتیا خبرې چې دی هغې منلو ته هم تیار نه وي دغه دلیلو ته نو دغې خلکو ته ستاسو آخري میسج څه دی هغې ته څه وویل غواړئ زه همیشه دا خبره کوم چې پښتنو راځئ چې د ځانه دوه ناکاره خویونه دي په موږ چې هغه لري یو انانیت دی دویم نرګسیت دی راځئ چې دا دواړه لرې کړو چې دا دواړه لرې کړه موږ به دروغ وګڼو رښتیا به رښتیا وګڼو نن زه په پښتانه چې په دنیا کې څومره په بد حال دي په ځمکه پراته دي د سیالۍ نه ډېر شاته پاتې دي چې کله موږ په دې پوه شو چې موږ ډېر شاته پاتې یو دا خبره موږ تسلیم کړه موږ په نیکونو باندې هغه خپل افتخار پرېښو ننني حقایق موږ وپېژندل دا زموږ د ترقۍ راز دی که هغه زموږ د ادب په حواله دی که زموږ د سیاست په حواله دی که زموږ د خپلواکۍ په حواله دی که زموږ د تاریخ په حواله دی نو موږ د رښتیا ورته غاړه ورکول پکار دي او راځئ چې انانیت او نرګسیت نور په خاورو ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې هغه د پښتو ژبې د مینانو او د پښتو ژبې او ادب په حواله باندې تاسو مونږ له وخت راکړو او د هغې په حواله مونږ سره تاسو ډېرې ګټورې رایې شریکه کړله ډېره زیاته مننه قدرمن شي